ورسي مګر درې سره واره غشي وشتونکو د غشو په وشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د سپرو ټولي په ټوله جنگ کې معطله پاتې و. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلي دای سوای. مقصد دا چې دغه غشي وشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودي. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه نیولې و. اوس چې غشي وشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغول شو، خالد ابن ولید چې دغه لحظه په انتظار ولاړ وو او ویل ده چې هغه غشي وشتونکي چې دې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپل ټولي امر کړه چې دغه غره ته درځي. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنگ ته ورسي، بلکې په خپل پر غره ورخیږي. هغه لس نفره چې پر غره پاتې و هغه کوشش وکړي چې د غشو په وشتلو یې وګرځوي، مګر لس نفره د پوره لشکر په مقابل کې څه کولای شي. خالد د خپل ټولي سره غره ته وروختی. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او د هغه سره پاتې ملګری ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنگ و میدان ته ور داخل سو. اوس د خالد ټولي د مسلمانانو د لشکر تر شا سو. د مخه ټول کفار د مسلمانانو د لشکر و مخته و. او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنگ ته ورتیر سو، نو د خالد ټولي د مسلمانانو د لشکر تر شا سو. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې د پاته کفارو سره په جنگ مشغول دي. دلته د خالد د سپرو ټولي ناره او پر مسلمانانو حمله شروع کړې. په دغه نارو سره هغه ماتسوي مشرکان پوسوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغه هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شاده طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې و هغه نه دي خبر چې څه پیښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځیده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه و د کفارو لویدلې بیرغ پورته کړ او شاوخوا مشرکان پر وګرځیده. یو د بلې سره نارې کړې چې راټول سي او جنگ م پرېږدي. اوس هغه مسلمانان چې په بے خبرۍ کې د شاده طرفه د خالد ټولي پر راغله او وهیه د خالد د ټولي څخه د مخوه طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شاوه طرف ته وګرځیده. هلته د خالد د ټولي څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي، ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دي، دوست او دشمن نه سره پیژندل کیږي. اوس په خپل د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع شو او د بل خوا مسلمانان د مخ او د شاده طرفه څخه وهل کیږي. مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې سو لکه د ژرندې د دوو پلو په مابین کې چوي، یا لکه دغه چې په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کیږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنی 9 نفرې ډلې سره د لشکر تر شا ولاړ. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تیښته لیده چې ناببره او په پوره بے خبرتیا کې د خالد ابن ولید د سپرو ټولي د مسلمانانو تر شا ولید. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته دوی لاروي چې یا په ډیره چابکی سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګری د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لشکر به وخپل تقدیر ته پریږدي چې څو ورته پیښیږي هغه به ورته پیښي او یادا چې خپل ځان په خطر کې واچوي. خپل پاشلو اصحاب تورناري کې چې د صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول سي او د هغو څخه بیرته یو قوي جبهه جوړ کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لشکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولورته يبوزي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بمثل شجاعت او عبقریت وزلیدي. په لوړ اواز سره خپل اصحاب کرام تورنار کړه عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي چې د اواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري. هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکارو، مگر بیا هم په لوړ اواز سره ناره کړل عباد الله
انا رسول الله، دا الله بندگانو زه رسول الله يم، دلته راسي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاو. مګر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لویدلی و، صحیح فکر یې له لاسه ورکړی وو، بل خپل ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه و. ډیرو یې د تیښتې لار اختیار کړه او د جنگ میدان یې پرېښاو. او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کیږي او څه پیښیږي. تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلک و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنگ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لښکر ګډ شوه. دوه لښکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک نه سره معلومیږي. دلته نو په خپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پیښ شوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پیژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي کوم وخت چې د احد ورځ و او کفارو واضحه ماته وخوړه، ابلیس ناره کړه یا عباد الله اخراکم، یعنی د شاده طرفه څخه ځانونه وساتئ چې دشمن د شاده طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق را وګرځیده او د خپل ورستنوي صفو سره په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د دوه طرفو څخه وهي او ما پر ناره کړه عباد الله دا زما پلار دی. مګر د جنگ میدان توت وو او چا زما ناره نه اوریدلې. تر هغه یې واه چې وی وشي. او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنہ وویل الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنگ کې پاتې و په هغو کې دغه ګډوډي پیښه شوه. ډېر کسان لکه ورک داسې و نه پوهېده چې چیرې ولاړ شي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې و چې هلته یو ناره کوونکی په لوړ اواز سره ناره کړه چې محمد ووژل شو. دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریب و چې د ډیرو افرادو معنوي روحیات مرسي. ډیرو کسانو اسلحه وغورځول او جنگ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی لپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل شو، نو یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی نبی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق سره تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مرسي یا شهید کړسي نو تاسو برته پر شا خپل کوپر ته ورګرځي؟ یعنی دا نه ده صحیح. ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې برته وهغه خپل کوپر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او ډیر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د ناره په اوریدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د خلی څخه راووته. د مخه تر دې چې دغه آیات په قران مجید کې نازل سي، الله جل جلاله دغه آیات د رضی الله تعالی عنہ پر ژبه جاری کړي او بیا په ورسته کې جبرئیل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي چې دا د سوره آل عمران 143 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دي. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزات نو حاضر شوی او بیا یې قسم یاد کړي کبلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریش په مابین کې جنگ پیښ شو، زبو الله جل جلاله ته هغه کارونه وشکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنہ دلته خپل شجاعت او مړانه ښکارا کړ. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس بایللی و او په فکر کې ناست دي، ویل د چی انتظار کوي چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو. دوی
کرشتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی وی نو تاسو تر د ورسته ژوند څه کوي؟ ولارسي او ځانونه پر هغه لار ووجني چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ووجل سو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه وویل الهی زه د هغه څه څخه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه، او الهی زه د هغه څه څخه بری او بیزار یم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایلولو خوښم او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهیسو. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخ ورغلی او ورته ویل چیرې یا ابا عمر. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي. او لاړی تر هغه د کفارو سره جنگ کاوه تر څو چې شهید کړه سو. پس له جنگ څخه د جسد چا نه پیژندې چې دا څوک دی، ځکه د پر بدن درو اتیا زخمه و چې ځینې د تورو، ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو د بدن هیڅ چاونه پیژندې بیل د خور څخه چې هغه هم د پر یو غوته و پیژندې چې په خاله پرې سوي و. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسنه پوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکي. ورونو څوک داسې جهاد کولای شي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلای شي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولای شي چې درو اتیا زخمه دي زخمی شي او د جنگ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمی کیږي او د جنگ د میدان څخه وځي. دو زخمه خو څوک په تکلیف زغملای شي، مګر درو اتیا زخمه او بیا دې هم جنگ کوي. سعد رضی الله تعالی عنہ وايي موږ یې بدن دسکی په ټوله بدن کې د ویل وشت ځای نو پاته چې زخم دې نه وي خړلې. یعنی ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې یو ول وشت نه کېده. د الله عزوجل په لار کې ټوله بدن خړن سوی. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورناړ کړه یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی وی الله جل جلاله حیدی نمری پر خپل دین باندې وجنګیږي. الله ستاسو ناصر او کامیاب کوونکی دی. د انصار څخه یو څو نفر د ملګری سو او د خالد د سپرو پر ټولي حمله وکړه تر څو چې خالد په نیزه ووجي او د نور ملګری هم شهیدان سو. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنگ کې پر یو انصاری ورغلی چې په خپل وینو کې سره اوښتي. مهاجر ورته ویل ای فلانه آیا ته خبر سوې چې محمد ووجل سو؟ یعنی تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که دروغ. نو ویل ته خبر سوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو؟ انصاری ویل که محمد وجل سوی وی هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسو پر خپل دین وجنګیږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنگیالوی معنویات او احساسات برته راژوندي سو و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر برته راوګرځیده. نو یا هغه د تسلیمېدو او یادا چې د عبد الله ابن ابي سره د خلاصون د پاره رابطه ونیسي افکار د دماغه وېسته، خپل اسلحه واخیسته او د مشرکانو پر لشکرو یې حمله شروع کړه. کوشش کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو خبر هم یو جوړ شوی درواغ و. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنگ او ټینګ مقاومت څخه د هغه محاصره څخه خلاص و او په قرار د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یو بل درېمه ډله هم و چې د هغو د پاره بل هیڅ شی دونه مهم نه بیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصره په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان پر رسولو کې هجوم او حمله شروع کړې، چې دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و که څه هم دوی د جنگ په اولو صفو کې و، خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک ذات خطر حس کی
نو اوس د صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کوم وخت چې د مسلمانانو د لشکر ډېره حصہ هلته په محاصره کې و او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته ویل کوم وخت چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل نو نفرو بل هیڅوک نه و. او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو تورنار کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د صلی الله علیه و آله وسلم आवाज واورېدی او وی پیژندی. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسلمانانو د لشکره څخه یو څوک را ورسیږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر د علیه الصلاة والسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او دغه نو نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع شو چې په هغه کې د محبت او قرباني، شجاعت او فداکاری نادره او به مثله نمونه ښکاره شوه. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د 9 نفر سره یوازې پاتو چې 9 نفر انصار و او 2 نفر مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص و. کوم وخت چې کفار ودع علیه الصلاة والسلام ته ورنږدې شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لري کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصار څخه یو سړی ور د مخه سو، تر هغه یې جنگ کاوه چې ووژل سو. کفار نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې شو. د غرنګ یو نفر د انصار څخه ورته دریږي تر څو چې وسره ووژل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل مهاجر ملګرو ته وویل موږ د خپل ملګرو سره انصاف ونکړو. او د هغه 9 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه ده هم تر هغه جنگ وکړي چې زخمونه یې ډیر سو او پر ځکه ولوېدی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غزارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 2 قریشی ملګری پاتې شو. امام بخاری او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځلو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه وپات. او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجوانته هغه مشکل ترين وخت او ساعت او کفارو ته یو تلای چانس وو چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم دغه تلای موقع او فرصت څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستی او تنبلی و نه کړ. غواړي چې دغه وخت څخه اعظمي فائدہ واخلي، نو یې خپل حمله ټوله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړي او په دې امید چې دی علیه الصلاة والسلام د بین یوسف. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ورور دی او مشرک دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وويشتي او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ومشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي. او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د 2 جوړه غاښو په مابین کې دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمی شو. په دغه وخت کې عبد الله ابن شهاب الزهري کافر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او پر تندې زخمی کړي، یا زموږ په اصطلاح سر مبارک ورمات کړي. د بل طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د اسپور عبد الله ابن قمعه ملعون راغلی، تر پورته کړه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واری وکړي. تر په ډیر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجو مشته. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 زغری یو پر بل سربېره اغوستي وي،
نو د توري واري د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کوي. ځکه توره پر اوسپنه وموښته، مګر واري ډیر قوي او شدید وو. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړئ، دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی وو چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوږه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډیر قوت او شدت سره پر سر ووهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې ورته ویل اقمعك الله، یعنی الله دې ذلیلک. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبول کړه. ابن قمعه چې دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی نو بیا وختلو پسو ته ورووتی. د پسونه چې د غره پر یو لاش ګرځیده دی هلته ورغلی، د پسو په مابین وردنه وتی. د پسو څخه یو شکرور وزګړي پر اعلی کړ او د په سر داسې ووهه چې د غره د لاش څخه لاندې واچاو. په ګیلېدو لاندې ولوېدی، ټک ټک او مردار شو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر ووهه، د هغه خول چې د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر وو، د یو زنجیر دوه حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر نه نوتلې. پر دغه سربېره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی، سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې دوه ډیر سخت او شدید وارونه وسوه، خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې طاقت سته او مقاومت کوي. ورونو، تاسو به نن ورځ د کفارو وزینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب ور او د تعجب ځای نه دی. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژوند ته وګورئ چې د دعوت د اول ورځ څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي، خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالب کړي او غالب کوي. د سپو غپا و اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپې په خوله دریاب نه مردارېږي. په صحیح حدیث کې راغلی دی کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات شو او په سر کې زخمی شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ ورمات کوي. حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوت وي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي تعالی را په امور کې هیڅ اختیار نشته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیاردار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي یا به دوی ته عذاب ورکړي او بهشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو، په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډېر لوړ او شاندار نمونه قائمه کړي او ټول دنیا ته دا وښکاره کړي چې ټول بشریت دی دغه سید المرسلین و صبر او تحمل حلم او عفو ته وګوري. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.